لږ ملګري ورسره یو ځای شئ هلکه لنډې کوتل کې څومره وخت بعد اوره ورېږي یار 2 کاله بس 2 کاله بله څوک 2 کاله یادوي ورته پته نشته دی خیر دی لا ځوانان دي که نه 2013 په هند کې شوی 2013 کې لنډې کوتل کې اوره شوې وه نن بیا لنډې کوتل کې اوره نن سویم تاریخ دی 27 December 2020 ګاډې براته ټول هر څه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم امید لرم چې ټول مینوال به خیر روغ جوړي اتوار ورځ ده او ډېره خوندوره ورځ ده باران ورېږي لږ شانتې د بلال ویټ کوو بلال تللی دی غوښه رالي نو بیا به ځو لنډې کوتل ته ریحان بھائی بلاګ کې درته ویلکم کوم وعلیکم سلام وعلیکم سلام او څه کتونکو ته به څه ویل غواړئ بس څه وایو چې اوس روان یو لنډې کوتل ته بالکل څه خاص ویلو نشته نو ها د ویلو خو بالکل څه نشته دی د ویلو هر څه وي خو چې سړی ویلی شي خو بسم الله کو رضوان هم فون باندې بیزي دی نو راځئ ښه زموږ سره اوسئ خو به کله به رسو خوایا کله به رسو چې ڈائریکٹ व्लॉगिंग ऑन कम और तेंची तो गाइस सीन्स कुछ ऐसे भाई आ गए और मजे उड़ाइए सीन कुछ ऐसे नहीं है मैंने वीडियो ऑन की है इंशाल्लाह बड़े बेताब है और बस हाँ बिल्कुल मुंगा रवानी और लंडी को मुंगा रे द्वार सर यो ट्रेको को कम ट्रेको शो چې मुंगा دیوال کې دی درې روان دي ته پته نه ولاله ریته روان او ظالم موږ بالکل بل کلی نه لندن جوړ دی نو بل کلی نه لندن جوړ دی بس ان شاء الله الله په خیر ورسوه بلال ډېر ایکسایټډ دی چې سنوفال لزان ورسو لنډې کوتل سپیډ کې نشو تللی ځکه چې بلال गाड़ी څو ځل سلیپ شو بالکل روډ باندې وبدي او اوس موږ روان یو تقریبا 100 کې روان یو خو زین چې لګ 130 داسې پورې تلی وای څو وګړو بس دا گزاره کوه بس خیر دی لنډې کوتل کې سنوفال واو 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 رضوانا یاره دا سرپرایز دی که نه ځه السلام علیکم گایز بیا مې در باندې سلام واچولو خوشحاله یم ډېر زیات چې موږ مري ته پلین و د مري پلین لاړو کینسل شو نو ډېر خوندور ماحول دی را جوړ دی او انشاءالله تعالی چې دلته به ټوله ورځ تېرو لنډي کوتل کې او ټول سین به درته ښایو ګرانو کتونکو لنډي کوتل ته دومره زر ورسېدو که نه دومره زر ورسېدو چې څه حد نو ولې چې موږ چې سنوفال ونه درېږي خو سنوفال ډېر زیات ښه خسته ورېږي ډېره مزه کوي ډېر ماحول سورناک دی خلک هم راغلي دي او
السلام علیکم ګرانو کتونکو دا ټول مرګري چې کوم یو دي الکانو وایي ورته چې ما پیژنې کنه پیژنې صحیح ده نو بلال بھائی پکې راغلو ډرون هم الوزي نو څه ورته وایي څومره وخت بعد داسې ماحول را جوړ شو لنډې کوتل کې 12 کاله بعد دا موسم راغی لنډې کوتل کې ډېره مننه ستاسو کومه چې لنډې کوتل ته تشریف راوړه او بیا اته کاله بعد تقریبا چې دلته سنوفال چالو شو ډېره مزه یې وکړه ډېره مننه نور تاسو څوک هم څه ویلی شي ښه فري ماحول دی انجوای به کوو چېرته به ځئ نه هم دلته موړې روړئ صحیح ده نو چې څه په خوله راځي ویلی شي ښایسته خبرې خوندورې خبرې چې ماحول را جوړېږي ولې چې ډېر مینهوال ګوري نو ویډیو شیر کوئ ښه مړه نو داسې ماحول خو مري کوم نو والله لکه وایي ورته چې انجوای ولا رضوانه ها دي مسرازي ما ته پته را انا چارینګو په دې ټینګ سیګنل تو کجا مدی وطن دا دال ته ویډیو چالو کوي اشه لګمانه انټرویو وخله رضوانه اور एक इंटरव्यू आवाज आ रहा है जी और एक لږ مرګري ورسره یو ځای شي هلکه لنډې کوتل کې څومره وخت بعد ورورېږي یار 9 کاله بس 9 کاله بل څوک 9 کاله یادوي ورته پته نشته خیر دی لا ځوانان دي که نه دومره 2013 په هند کې شوی 2013 کې لنډې کوتل کې وره شوې وه نن بیا لنډې کوتل کې وره نن سویم تاریخ دی 27 December 2020 نو لنډې کوتل ټول هر څه ټول سینز به درته ښایو ګرځو به لنډې کوتل موسم बहुत अच्छा है today winter is a very beautiful because جی 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 میلا بشي حماد خان بلاګ حماد زه خپل پروموشن کړم اوه هاي ډیره زیاته یخني تر ان کا بلاله نره نره وروري سکاربلی ډیر زبردست سٹارټ ته ان شاء الله اوس راو دی خواته او دا نور مرګریم ناشتي الکه تعارف ور سره کوي یار تم ور سره بده ور سره دا دی امان او زما کزن او دا افتاب خان زما وراره صحیح ده نور نور سم نه بزو زارو بس صحیح ده ماحول انجوای کو سبا خورو دا مرته مایا نو خورو مایا ټیک ټیک کباب او څوک په خوري لا باندې مړه لالا یې زندې زبر ډنډه بس بند کا خا इस चमन का हर जर्रा रंगा बाद तुमसे नरे वोरवरी स्कारबली दन गरी गाड़ी लराशा
حجی دا ټیم موږ لنډه کوتل بازار کې روان یو او الکه ستاسو نوم دی ایم اس کې چې راستي خباب خان هم موږ سره شریک شو په دې ویډیو کې پیوسته شو پیوسته څه ته وایي څه غلط نه وي هذا صحیح ده نو ماحول انجوای کوئ صحیح ده بازار وګورئ وای واه Standard view. Amnu. Bia mai. Manam ni. Da bara ora prata da khapa kari. अरे शीशा बंद और ये देख सकते हो बिल्कुल हवा बहुत तेज है इसमें और ना सब زي سره صفاكي يقرا ټول بلوږي په شتري اكو انا ما شتري خو چې ډیره ضروری ده ورسې کیمره تاسو زم تر ویډیو ارمان دم کړایو ها ارمان دم کړایو ارمان ناران ده ها ناران دی که کاغان دی کاغا لا شاټونه تاخلي مونږ ناران کې دومره ناش اړه دي ته اے ویټ کې وره وروړه ګوره اے بس ته بس داډي را زئی داډي را زئی اوخرا وا والا مونلی کوټ باندې په سر مې ونلې ګوره باب راش رانه راش اوټ اکټینګ स्टार्ट द वीडियो ها موبایل به خراب شي ګرانو کترکو ډیره زیاته بازه کوي خو یخني ده ساعدې نشو ډیر زیات یخني ساعدې نشو په دې برته بس نور نشو ساعدې یار زوخه تاسو په زړه کې دې ټایم کې څه دي لکه څه فیل کوئ دا راته وایي تاسو څه فیل کوئ دې ټایم کې یاره زه خو دا فیل کوم چې په دې ځای نه په خیر وځو نو دا به په خیر وځو بالکل لا مزه وکړه ایڈوینچر ده خیر برابر تیریږي هغه مر ډینجر کیږي مو بالکل په بالکل لوندې لاس خوځي وزیر علیک وراج شابای زها روان شه بس زه تلار شه زه ودرېږه ما زه کنه ورته دی مخې ته ورته ورشه پر ګلفز ته لرې که ها وړه لرې که دی صبر وکړه بلاله لږ ودره بلاله لږ ودره دلته صفا کوم زه موجل راله شابه ګاډی براته ټول هر څه وره ډېره زیاته ده ګاډی پکې انخلي بیا بس بار پکې انخلي زر خو شابه ځان ګرم کړی زر شه شابه شکر دی سنائے
हम आ गए हैं कहाँ जी مخامخ بوټ چې کوم یو دی نه ښکاري اوره پې پرته ده پاسس اوس دا ټیک ها راځه لالا مخکې راشي راځئ یې دواړه ډېر زبردست ماحول را جوړ دی پلین مري ته بس لاړ لرو خیلی صحت خیلی ٹھیک ٹھاک شکر جی جی السلام علیکم کمبالی والا رواق لبایې کینې یو کې خیر دی ها ماحول درته جوړوم ما جوړ کا ماحول درته جوړ کما بلال کیمرہ ته والا صحیح کا چمن کې ناستي ورته اگر کوشتي نه یاره مزه وکړه ډېره سدي خوړل سدي خوړل بس وې کته ورته ویډیو کې خل کنه واګي در ورته سلو وایو سلو میره یار شفیق ها شفیق ګل مچلی پیروش شفیق ګل څنګه صحت ته خیر روغ جوړ برابرې شفیق ګل امپلار دی دا یو دی خدا شفیق بابا جی څنګه صحت هم خره روغ جوړ برابر یې پاټک باندې پاټک دی زما کې وهابه هم ولا در پې کوم ځای راغی پېښور راغی چا خبر کوي چې وره ورېږي ها دلته ویډ کې ستاسو د کلیک کړی دي څنګه بس 15-20 منټ پم لګي بیا 20 منټ پم لګي کاو خرا ماینس کې کاو خرا ماینس کې بس کو بیا 30 نه 40 منټ لګي ازا 40 هم خیر ده خو چې کاو الګ تاسو زه ولې وښتم یار ګاډي کې ناسم تاسو زه وښتم دا ګوره سنوم دی نقاش تاسو نوم دی الیان نه ده ها عبید ستا سترګې ولې شنې دي ته ولې ورکړې داسې دي ستاسو نوم دی کمال زی خځې ګرځي مزه کوي دا وری بار لنډي کوتل کې نه وي دا کله ځي السلام علیکم څنګه صحت ښه دی جوړې بلیږي د نغري غاړې لراشه د نغري غاړې لراشه
قهوه مسکله او قهوې نه بعد چې کوم یو دی ووتو بس روانګي ده خو دلته یو ډرون شاټ اخلو نو بس بیا ځو او په خیر دیر ته ویلیو او درته ویلو کنه څه ټایم یې رینګ کړی یاره څه شپږ بجې به وي ماشاءالله ماشاءالله الله کرلا زنده باد یار تولاله ټول کریډ دته چې دوم ته سهار د وخت ویلیو پکی مولو کاګه والینا والینا لاس ملا Da posa. وګرځېدو ټوله ورځ سنوفال او ډېر وخت بعد لنډي کوتل کې شوی و نو مونږه موقع نه فایده واخیسته ځکه چې زموږ ټریپ بل خوا و خو مونږ ډایرکټ لنډي کوتل ته راغلو د ملګري چې کوم ویډیو تاسو کته نو دوی مونږ ته سهار د وخته رینګ کړی و چې راځئ او سنوفال سټارټ دی نو ډېره ډېره زیاته مننه ښاد خوشحاله باد ټولې صحیح بس واپسي ده والسلام